سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ دوستانو، په یوه نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو، یوه ډیره په زړه پورې کیسه درسره شریکوم. ویډیو تر پایه وګورئ. باچا به چې کله یوازې شو نو د خپلې پیغلې لور لپاره به یې د یو ښایسته ځوان په اړه سوچ کولو چې خپله لور ورته واده کړي. یوه شپه په همدې سوچ کې و. نیمه شپه یې وزیر راوغوښت او ورته یې وویل: ښار ته ووځه، که داسې څوک ځوان دې پیدا کړ چې په دې نیمه شپه له خوب نه راوچت شوی او د الله جل جلاله حضور ته په مانځه ولاړ دی، دلته یې راوله. په همدې شپه غل هم د غلا په نیت راوتلی و. ګوري چې د جومات دروازه قلف ده، نو د کوم قیمتي شي په لټه کې جومات ته په دیوال ور واوښتو. غل په جومات کې لاس وهل پیل کړل. پردې او کړکۍ یې یوه خوا بله خوا کولې چې د دروازې د زنځیر شرنګ یې تر غوږ شو. غل ورخطا شو او حیران ودرېدو. هیڅ چاره یې نه وه. زر یې په زړه کې یو څه تیر شول. وزیر له عسکرو سره جومات ته ورننوتو. ګوري چې په جومات کې د بندو دروازو تر شا یو تن الله جل جلاله ته په عبادت او عاجزۍ ولاړ دی. وزیر خپلو ملګرو ته مخ کړ. ورو یې وویل: مانځه سره د ډېرې مینې له امله ښایي په دیوال جومات ته اوښتی وي. غل له ډېرې ویرې مسلسل نیتونه تړي او سلام ګرځوي چې 2 رکعته اخلاص شي، بیا دستي پورته شي نیت وتړي. منځونه یې بیخي ډېر شول. وزیر نور ستړی شو. عسکرو ته یې وویل: څنګه چې سلام وګرځو سمدستي راپورته کړئ او د نور مونځ اجازت مه ورکوئ. همداسې یې وکړل. ځوان یې په نیمه شپه د باچا دربار ته ورسو. وزیر د ځوان د مانځه ټول د سترګو لیدلی حال باچا ته بیان کړ. باچا چې د وزیر خبرې واورېدې، بې دریغه یې د ځوان نه غېږه تاو کړه او په خندا خندا یې داسې وویل: ښایي ته همغه څوک یې چې زه یې له مودو په اړه سوچونه کوم. ښایي زما د همغه خوبونو تعبیر ته یې. زه په تا غوندې ایماندار ځوان پسې ګرځېدم چې خپله ګرانه لور ورته په نکاح کړم او زما تر مړینې وروسته په تخت پاتې شي. ځوان چوپ ولاړو. څه چې اورېدل باور یې نه کېدو. سر یې له شرمندګۍ ځوړند کړ. له ځانه وشرمېدو. د وجدان پر صحرا یې یوازې دا چیغه اورېده: ربه، زه دې په هغه مانځه باچا او د ښځې خاوند کړم چې د خلکو له ویرې پرې ولاړم. نو په هغه مانځه به کوم مقام ورکوي چې یوازې ستا له ډاره کېږي. قدرمنو دوستانو، الله تعالی جل جلاله دې موږ او تاسو په صحیح معنو منځګزاره جوړ کړي. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ، ملګرو سره هم شریکه کړئ، خو هیر مو نشي چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ګنګرو نشان هم ووهئ چې زموږ هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه پورته کړئ. مننه.